ډیر زبردست خبر چې ټول افغانان یې ارمان کوي ملګرو راځئ چې ویډیو ګورو دا ښه خبر څه ده قدرمنو لیدونکو السلام علیکم وخت مو پخیر یو شمېر سرچینو ویلي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي له خپل مشرتابه سره تر سلا مشورو وروسته له امریکا سره د هوکړه لیک لپاره په ښارونو کې په لس ورځني اوربند سلا شوي دی کابل نیوز د باخبره سرچینو په حواله ویلي د قطر دفتر استازي له خپل مشرتابه سره تر سلا مشورو وروسته د پایلې ته رسیدلي چې له امریکا سره د سولې تر هوکړې وړاندې په ښاري سیمو کې لنډمهاله اوربند وکړي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم لیکلي چې طالبانو په اوربند هوکړه کړې او دا اوربند به د 2020 کال په لومړۍ ورځ په داسې حال کې پیلېږي چې له افغانستانه به د امریکایي پوځیانو د وتلو لړۍ هم پیل شي او بین الافغاني خبرو ته به زمینه برابره شي افغان خبريال او د سولې خبرو څارونکی سمیع یوسفزی وایي دا لنډمهاله اوربند به د سولې تړون لپاره یو ازمیښت وي او د بریا په صورت کې به د سولې لپاره اوږدمهالې کړکۍ پرانیزي دا راپورونه په داسې حال کې خپریږي چې امریکا افغانستان 18 کلنې جګړې د سولهییز حل په موخه له طالبانو سره لس پړاوه مذاکرات نهایي کړي دي دواړه لوري دغه خبرو ته خوشبینه دي او ښایي په لنډ وخت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې او بهرنیو پوځیانو د وتلو تړون لاسلیک شي ویل کېږي چې د امریکا او طالبانو تر هوکړې وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي د ګډ حکومت ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د امریکا او طالبانو د هوکړې له نهایي کېدو او لاسلیک وروسته دوی هم خپل مرکچي پلاوي معرفي کوي د ارګ د وین مرستیال دراني جاوید وزیری رسنیو ته ویلي د امریکا او طالبانو د هوکړې له نهایي کېدو وروسته به د پلاوي د افغان حکومت په استازولۍ له طالبانو سره بین الافغاني مذاکرات وکړي حکومت څو میاشتې مخکې ویلي و چې له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د پلاوي په جوړولو کار کوي خو تر اوسه یې د پلاوي نه دي نهایي کړي باخبره سرچینې وایي حکومت له طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي په جوړولو له داخلي اختلافات او ننګونو سره مخ دي او له همدې امله د پلاوي تر اوسه نه دي نهایي شوي درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر په ژر او لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ